دوستانه افتخار حضور جناب مغفورالله حکیمی آگاه سیاسی را دارم که مهمان برنامه ویژه ما هستند. همچنان غلام سرور نبیزاده دکتر طب سنتی هستند که با جمع ما پیوستند. شما را خوش آمدید میگم. خیلی خوشحال هستم. امیدوار هستم رمضان بخیر گذشته باشه. طاعت عبادتتان قبول. خوش باشین. سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت کمال صاحب و همچنان به بخش تکنیک تلویزیون ملی و هیئت رهبری تلویزیون ملی افغانستان و همچنان بر کافه ملت مسلمان سلامت افغانستان و ثانیاً عید سعید فطر پیش بر بینندگان عزیز بر شما خوبان تبریک میگم و همچنان عرض تسلیت دارم برای آن عید شهدایی که در حوادث اخیر در کشور عزیز ما شهید شدن. خداوند یار جنت فردوس نصیب بکنه و با بازماندگانشان صبر جمیل عنایت کنن و همچنان به او مجروحانی که مجروح شدن یا زخمی شدن شفای عاجل و کامل نصیب. سلامت باشین. سپاسگزار هستم. ما قلبا سپاسگزار عزیزایی که چپن سفید هستند. ما هستیم صادقانه به وطن و به مردمش خدمت کردن در هر عرصه‌ای که هستن. سپاسمند هستم. مننه دکتر صاحب. حکیمی صاحب تاسو هم خراغلاس و اختر مبارک. ډیره مننه چې د اختر لومړۍ ورځ کې له موږ سره زموږ بلنه منلې ده. خوشاله اوسئ. مهرباني. سلامونه تاسو ته عباسي صاحب ته او درانه مېلمه ته همدارنګه اوریدونکو لیدونکو ته د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت سره مخکې له مخکې مبارکي وړاندې کوم. همدارنګه زخمیانو ته شفا او شهیدانو ته جنت الفردوس او باقی مانده چې څوک د هغوی کورنۍ دي صبر جمیل وړاندې انشاءالله. سلامت باشن. خیلی خوشحال هستیم که حکیمی صاحب بغیر از روزهای عادی در روز مبارک عید همچنان میبینیم. انشالله که رمضان هم بخیر گذشته باشه. ژوندی اوسئ. مننه. بس اختر خو راورسېده او الله تعالی دې دغه اختر زموږ او تاسو مسلمانانو په ګټه تمام کړي د خوښۍ په باندې. ځکه مخکې د دې نه چې خوښي وکړو یوه اندازه موږ او تاسو زیات خپل مسلمان وروڼه له لاسه ورکړه، داسې چې هغوی بیرته ژوند ته راګرځېدل. خو دا چې متاسفانه د پاکستان دغه اجیر او غلام رژیم متاسفانه هغوی بمبار کړل، شهیدان یې کړه، زخمیان یې کړه، معیوب یې کړه. د خوښۍ تر څنګ موږ تاسو کولی شو هغوی سره غم شریکي هم شریکه کړو. خو تر څنګ چې پیغمبر سلام فرمایي چې صحابو په حدیث شریف کې راځي خندا کوله، خنده قهقه په اسلام کې منع ده. پیغمبر سلام پرې غوسه شو. الله تعالی جبرائیل امین ورته راولېږه وایي پرې مه غوسه کېږي، دا د اختر شپه ده او دا شپه باندې مسلمانان څه وکړي؟ خوښي وکړي. په هغه وخت کې مسلمانانو په جنګ بدر، احد، حنین، همدارنګه د هغې نه وروسته کومو غزاګانو چې 25 تنې یا سریاګانې ترسره شوي دي، په دغه ټولو کې صحابه یعنې لوی لوی کسان شهیدان شوي. ولې مسلمان باید خپله خوښي او خوشحالي وښیي تر څو دا د مسلمان لپاره یو قوت ده. داسې نه ده چې موږ تاسو لپاره د اختر کې غم یا مثلا هغوی سره ژړاګانې وکړو یا د هغوی غمونه بیا را تازه کړو. نو د اختر چې دا د مسلمانانو لپاره یو قوت ده او صحابو چې خوښي ښودلې ده. پیغمبر سلام ته ویل شوي دي چې تاسو اجازه ورکړئ خیر ده، د خوښي باید دوی څه وکړي په ګډه سره ترسره کړي. نو ټول افغانانو ته زما پیغام دا ده چې تر څنګ د خواشیني البته انسان خواشینی کېږي ځکه دا طبیعي خبره ده، خو خوشحالي هم باید انجام کړو او دښمن ته باید ضعیف ښکاره نه شو. ځکه دښمن خو متاسفانه فوج معلوم ده چې هغه اسلامي نه ده، عیسوي فوج ده. هغوی زموږ او تاسو په اختر څه په نور هغه باندې خپل وارې واخیسته ده چې افغانانو یا د اسلامي اماراتو سره د اوربند خبره تایید کړله. دا د افغانانو لپاره د ویاړ ځای ده، د افتخار ځای ده، ځکه قوي انسانان همیشه غوسه کنټرولوي او ضعیف انسانان کوشش کوي چې د خپل غوسې په اساس باندې خپل ځان تباه او برباد کړي. درست. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب محترم خوشحاله اوسئ. تاسو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. ډاکټر صاحب څنګه مو اختر را پیل کړ او څنګه چې حکیمي صاحب یادونه وکړه سګنۍ روژه د فصل موسم له لحاظه ډېره ښکلې روژه وه او ډېره په خیر سره تېره شوه. الله پاک دې زموږ عبادتونه پکې قبول کړي. او که څه هم روژه ښکلې وه خو متاسفانه دښمن هڅه وکړه چې زموږ دغه ښکلې روژه دغه ښکلې فضا را ګډوډه کړي او کوشش یې هم همدغه و. ځکه چې که فکر کړی ډاکټر صاحب د روژې په اوږدو کې دوی به په هغه وخت کې دغه بمبارد کول یا بستون جوړوي چې د افغانانو هغه سکون له منځه یوسي. څنګه وه روژه، څنګه وه اختر، څنګه را پیل کړې؟ مهرباني ډاکټر صاحب. ما به نوبه خود از قوای دفاعی کشور
چه وزارت داخل است، چه وزارت دفاع است، بخش استخبارات، از تمامشان تشکری خاص میکنم که یا توانستند با تمام قدرت شب و روز بجنگن و بتونن که از هموطنان عزیز ما دفاع بکنن. اگرچه ما یک کم آسیب پذیر شدیم در جنگ‌های اخیر متاسفانه، خداوند با برکت ماه مبارک رمضان یارا سرنگون بکنه و ضعیف بسازه که تا نتونن که در دیگه کشورها تجاوز بکنن. و روزه که از ماه مبارک رمضان و دی ماه مبارک رمضان که شهید شدن، خداوند جنت فردوس نصیب از یاد میکنه. و همچنان او زخمی هایی که بعضشون در بسیار حالت وخیم قرار دارن، خداوند یاره شفای عاجل کامل نصیب بگردانه. دیگه ما کاس در مسائل سیاسی زیاد من نمیفهم. بله مننه ډاکټر صاحب. ما مدام دا چې څنګه مختار را پایل کړه او خصوصا د اختر په لومړیو کې ما مخکې درته یادونه وکړه همکار صاحب ټوکه وکړه زه مریض شوی څو موده مخکې. اختر کې خصوصا یو څه چې ډېر مهم دی ډاکټر صاحب محترم، د وچې میوې خوړل دي، د کلچو خوږو خوړل دي او دا بیا مجبور چار کور ته ځې هلته به خورې. که څه هم مونږ یوه میاشت معده استراحت کړی دی، دغه زیاته تورخوري یا ډېر خوړل یا خصوصا د هر څه نه لږ خوړل زمونږ صحت ته تاوان رسوي؟ بله این 100% ضرر داره، به خاطر از اینکه خود ماه مبارک رمضان یا یک شخصی که روزه دار است یا روزه میگیرن بر یک ماه، تمام سیستم بدن ما و شما اثر اما حجراتش است یا انساجش است تمام از یا تخلیه میشه. یک تخلیه که اصلا امکان نداره که با دوا ما اون رقم یک تخلیه را انجام بدیم. درست. به خاطر از اینکه تمام انساجی که در این مواد گلوکوز، گلایکوژن، شحمیات، تمام پروتئین ها یا که ذخیره میشه میمانه. بدن ما و شما از خود یک درجه حرارت داره، 37 درجه حرارت بدن ماست که ما متاسفانه با مدت یک سال نمیتونیم در 37 درجه مواد غذایی رو نگاه بکنیم، به خاطر از اینکه در 2 روز یا در 3 روز در 37 درجه فاسد میشه. ما چطور بتونیم بر یک سال یا بر 11 ما بتونیم که در بدن مواد فاسد ما نگهداری بکنیم؟ که اینمی مواد فاسد که ترشح میشه در انساج یا در عضلات یا در بعض اعضا در اجواف بدن یا ذخیره میشه میمونه، اینمی به مرور زمان آهسته آهسته به مواد زهری تبدیل میشه که برای صحت انسان بسیار مضر واقع میشه و این میتونه که امراض به بار بیاره. و ماه مبارک رمضان یگانه ماهی است که میتونه تمامی حجرات اثر ترمیم شود و یک حالت جدید بر خود اختیار بکنه. انساج بدن وقتی که تخلیه میشه مکمل مواد فاسد از این تخلیه میشه، متابولیسم میشه، میسوس از بدن خارج میشه. پس بدن ما بعد از عید یا در ایام عید که ما دوباره به خوراک رجوع میکنیم امو توانایی زیر نداره که تمامی مواد غذایی را پس جذب دوباره بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه این به مقدار کم نیاز داره، چون حجرات تمامش ترمیم شده، انساج ترمیم شده، کلش یک حالت اولی، یک حالت جوانی خود گرفته. یعنی یک حالت را گرفته بر خود که نمیتونه این غذایی که ما و شما در ایام عید یا بعد از عید پرخوری میکنیم و استفاده میکنیم تمام از را جذب بکنه. وقتی که بدن توان از این نداشته باشه که را جذب بکنه، این میتونه بر ما و شما بدن ما و شما رو مسموم بسازه. یا ایست که بدن خودش ایره چی میکنه؟ ایره دفع میکنه از بدن. ببینین که بسیار امراض است بعد از اینکه ما پرخوری رو شروع میکنیم یا میوه خشک یا همسال از میوه تازه یا جوس یا استفاده میکنیم، بر ما و شما بعضا دلبدی و بعضا اسهالات و یعنی امراض چیز مسمومیتی رو بر ما و شما به وجود میاره. به خاطر چی که بدن دیگه یا نیاز نداره فعلا، یا را دفع میکنه تا اینکه آهسته بدن چی شود دوباره اما حالت را بگیره که بتونه تمام مواد غذایی رو جذب کنه. خوب است پرخوری نشه. درست. حکیمی صاحب، مربوط کدام ولایت میشین؟ کدام ولایت زیبای افغانستان؟ فرهنگا رو برای ما بگین در روزهای عید. هرچند که فرهنگ مسلمانا و از افغانا همیشه یک رقم است، خب بعض جایا بعض ولایت با فرهنگ‌های منحصر به خود تجلیل میکنه از این روزا. عباسیس محترم، زه خو مربوط د میدان وردګو راځم، خو دا چې تقریبا زمونږ والد صاحب او زمونږ نیکه تقریبا د ظاهرشاه دورې نه په دې خوا کابل ته راغلي دي او په کابل کې ژوند کړی، یعنې ټول ژوند زما په کابل کې تېر شوی ده. او بیا داسې یو اطرافي ساحه کې چې وتخیلو ساحه ده او وتخیل خو ډېر مشهوره خلک هم دي د غیرت له لحاظه، شهامت له لحاظه واقعا درانده خلک هم دي.
نو د دوی او د میدان وردګو یا د اطراف د خلکو کوم خاص فرق نشته. کوم ډول چې په اطراف کې اختر لمانځل کیږي دلته هم همغه ډول سره اختر لمانځل کیږي په ډېرې خوشحالۍ خوښۍ کې، ځکه په اندازه د بازار او د ښار د اطرافي ساحو اختر ډېر خوندور وي. بازار او ښار کې چې لاړ سي دوستانو کره، زموږ یو ملګری وویل چې مونږ لاړو په دې مکریانو کې اوس یو کاپي راوړه مخکې کېښوده، بیا چې بیرته جګ سا کاپي بیا وړه، وایي چې کله لاړو خپل کلي ته هلته د سرخان وارو بیا چا نه پرېښودې 2-3 ورځې چې راووځو نن میلمه سبا میلمه نن میلمه. نو بازارو د اطرافو یا د کلو ترمنځ بیا اختر ډېر فرق وي. بل په داسې رواج ده چې هر هلته بیا په دې وتخیلو کې څو قومونه دي چې الحمدلله یعنی زمونږ فامیل په دو کې واقعا زمونږ ماماخیل راځي محترم هم دي، بیا ډله ډله کورونه په کورونه باندې ګرځي تر څو ټول سره اختر مبارکي وکړي، یو بل وویني، څوک له بهر نه راغلي، ځکه اختر کې رخصتي او خوښي او خوشحالي په ګډه سره لمانځي. ډېره مننه ډېر په خپله ډېر په زړه پورې. ډاکټر صاحب تاسو د صنعتي یوناني طبابت ډاکټر یاستئ او لنې کمر خوښۍ خو دغه ده چې یو پوهنځی د طب په اډانه کې ور اضافه شو چې له خیره د دې وروسته به اکاډمیکې زده کړې کوي دغه کسان. او دا طب ډېر پخوانی دی. زه د سینوهه د فرعون یو غلام چې فکر کوي هغه خدمتګار یې شو، هغې کتاب زه لولم، د ما سره کور کې شته، زیاتره دغه د یوناني طبابت هغه ډېر عجیب غریب کیسې پکې دي په هغې کې. پوښتنه همدغه کوم قدرمن ډاکټر صاحب، که مثال څوک په دغې روژې مبارکه میاشت کې یا په د اختر کې دغه ستونزې سره مخ شي یا پرخورۍ له امله به د یوناني طبابت له نظره باید کوم ګیا یا کوم بوټی وخوری شي تر څو بهتر روغ شي؟ خب وقتی که سر پرخوری ما صحبت میکنیم ما گفتیم که در هدف در قدم نخست خود بدن همون سیستم دفاعی یا همون سیستمی که مواد بتونه از بدن دفع بکنه اول یا کوشش میکنن که این کار انجام بدن تا بدن مسموم نشه و بدن دچار از این نشه که برای کدام مشکل جدی پیش بره. و در صورتی که ما افغانا در همیشه پرخور هستیم، یک ذره زیاد غذا میخوریم، بعضی از دوستایی که کنترل نمیکنن یا میتونن که از بعضی گیاهایی که غذا را بتونه هضم بکنن از یا میتونن استفاده بکنن. مثلا بعضی که میوه خشک است یا میوه تازه است که مثلا سیمیانی که ما و شما استفاده میکنیم یا بعضی مواد دیگه، این میتونه که اسید معده را زیاد بسازه. وقتی که اسید معده زیاد شد در نزد شخص همون سوزش معده یا جگرسوز که میگیم یا تبخیر معده امثال از این تکلیف ها را پیدا میکنه، حتی تا گلوندردی و التهاب تانسلا یا را میتونه به وجود بیاره. برای ما میتونیم که همون پرهیز خدا وقتی که مواد غذایی چی میوه باشه چی مواد غذایی باشه که برای ما نقص میکنه ما باید استفاده نکنیم، یا اگه استفاده میکنیم به بسیار اندازه کمی که بدن ما شما نیاز داره به اون اندازه استفاده بکنیم. وقتی که پرخوری میشه طبعا بدن ما شما به اون چیز نیاز نداره. و بعض مواد دیگه میوه خشک هسته که مثل چهارمغز یا بادام یا پسته و کاجو و امثال از یا میتونه مثلا کسایی که چربی خون داره یا فشار بلند داره میتونه در نزد یا بعض مشکلات ایجاد بکنه استفاده زیاد از این. پس هر کدام از یا فرق میکنه. این اگه یک نفر که فشارش بلند میشه چربی خونش بلند میشه یا باید به چه شکل بخورن و کسی که تکلیف معده داره یا دیگه تکلیفات داره میتونن که یا مثلا در مجموع بهترین هاضم یا گیاهی که غذا را میتونه هضم بکنه همین بادیان است. بادیان میتونن یا جوش بتن استفاده بکنن به شکل جوشانده یا به شکل چای استفاده کنن، یا همچنان میتونن این پودر بسازن به شکل کپایی استفاده بکنن، و همچنان میتونن همین خانه ها مروج از جوانی و بادیان که میگن از جوانی و بادیان میتونن یا کم کم استفاده بکنن. به خاطر از اینکه وقتی ما مواد غذایی را که زیاد میخوریم که هضم نمیشه، هضم این وقتی که میمونه در سیستم هاضمه ما و شما حتی اما ورم بطن یا ورم امعا را به وجود میاره یا ورم خود معده را به وجود میاره که شخص بسیار زیاد به تکلیف میکنه، تا میتونه که قبضیت ها و امثال از دیگه تکلیف ها را به وجود بیاره. و اگر قبضیت به وجود آمد باز میتونه که سردردی و دلبدی و بعض تکلیف های دیگر هم در نزد مریض ایجاد بکنه. یا ایست که اونم بهترین راهش است که کم بخورن تا که بدن همون سیستم هاضمه به اون منوالی که قبلا کار میکرد به اون شکل یا اساس تا عادت بکنن. و یا هم که اگر زیاد میخورن از بعض گیاهایی که
مثل جوانی و بادیان است از یا میتونه بادیان ډېر هم پیدا کیږي در کور کې بیشتر بسیار زیاد ارزان هم است و پیدا میشه بسیار زیاد است. نه زورجان میکمک پرخور است پرخوری میکنه خودش هم یادآوری کرد که عید گذشته بود فکر کنم نصیب جان ما تجربه اخیستیم پرخوری کرد در کل پرخوری هم طب اجازه نمیده هم اسلام عزیز میگه در احادیث پیامبر گرامی اسلام توصیه هایی که به خاطر زندگی بهتر و صحتمندی شده امی که شکم میگه تا آخر سیر نشین کوشش بکنین غذایتان رو بس بگوین و یک سیستم ما در لایف استایل خود یا طرز زندگی خود ایجاد کردیم که 3 وقت باید غذا بخوریم. در اصل اگر دکتر صاحب ما اشتباه نکنم زیادتر علما میگه هر وقت که گرسنه نشدی خودت اگر غذا بخوری بمو اگر وقت داشته باشی بمو مقداری که خودت برات انرژی برسه این بهتر تمام میشه نسبت به اینکه یک بار سر معده‌تان فشار بیاره. خب بدن یک سیستم داره وقتی که مواد غذایی را که ما و شما استفاده میکنیم او مواد غذایی که قابل استفاده است و بدن نیاز داره. درست. چون ما کار فیزیکی بکنیم یا کار فکری بکنیم بدن ما و شما به یک تعداد کالری یا انرژی یا ATP ضرورت داره تا با بدن ما و شما فعالیت بده که ما کار بکنیم. وقتی که ما و شما مواد غذایی بیش از حد استفاده میکنیم فکر میکنیم که این بدن ما میمونه دیگه در خیر او اگر بانم فاسد میشه بازم به درد ما و شما او نمیخوره مواد غذایی باید از بدن دفع شود. وقتی که ما و شما فعالیت فیزیکی داریم اما غذای کمتر استفاده میکنیم بدن در این حالت چی میکنه؟ بدن اونمو انرژی ذخیره‌ای خود استفاده میکنه. مثلا ساده براتون بگم خود کبد یکی از وظایف شیرینی است که وقت ما اینمی جوسی که ما و شما نوش جان میکنیم شیرینی داره مواد قندی داره اینمی مواد قندی رو میگیره به چربی تبدیل میکنه چون به شکل چربی یا گلایکوژن این چی میکنه اون ذخیره میکنه که در انساج و در عضلات ما و شما که اینمی گوشت ما و شما که وقت نرم است این نرمیش چی است؟ این موادی است که چربی به کبد این مواد قندی رو به شکل چربی تبدیل میکنه و اینجا ذخیره میکنه در انساج ذخیره میکنه که ببینین ورزشکارا جانشون بسیار سخت است چرا چربی استفاده نمیکنن پروتئین زیاد میخورن از او کلشون عضله و گوشت است اما از ما و شما که است یا به خاطر نرم است که این میشه اهمیتی که ما و شما میخوریم میشه اهمیت اضافی زیر ذخیره میکنه تا در وقت ضرورت اگر مثلا بدن ما و شما مواد غذایی کافی پیدا نمیکنه اونما رو دوباره کبد چی میکنه این تبدیل میکنه به مواد قندی تا به بدن ما و شما چی بده انرژی بده. یعنی ماه مبارک رمضان وقتی که ما و شما روزه میگیریم معمولا کار فیزیکی میکنیم دیگه طبعا یا حتی مطالعه میکنیم یا تلاوت قرآن شریف میکنیم یا امثال زیاده بیرون میریم کار میکنیم اینمی بسیار یک انرژی بسیار زیاد کار داره. به خاطر چی؟ اگر شما تجربه کرده باشین در ماه مبارک رمضان تقریبا در اواخر رمضان تو میشه که گپ زدن هم بسیار مشکل میشه به خاطر چی؟ به خاطر که انرژی مکمل انرژی سوخته اینمی انرژی و وزن کم میشه به استثنای بعضی کسایی که باز در رمضان هم پر میکنن که چاقی وزن کم نمیکنن اما اینمی بدن ما و شما ما قبلا هم بر شما گفتیم که تمام بدن پاکوری میشه وقتی که تمام بدن پاکوری میشه یعنی اون ذخایر اصلی ذخایری که میتونه مواد فاسد در بدن تولید کنه مواد زهری تمام از اون میسوزه وقتی که میسوزه ما وقتی که مواد غذایی استفاده میکنیم با تایید گپ شما همیشه ما و شما باید کوشش بکنیم که غذا را وقت بخوریم که سیگنالش بیاید وقتی که سیگنال آمد که بدن انرژی نیاز داره او وقت میتونی که مواد غذایی استفاده کنی اما در صورتی که نیاز نیست او تو بعد از سیری میگه لقمه 5 سیری او هم که میخوری دیگه اون خلاص یو چې کمی صاحب نن پښتنه زلارم ډاکټر صاحب یو څه جاسب جان ډیر مهم دي کړي فکر کوي د موږ کورنۍ کې ماشومان دي کنه ماشوم او د لوی ترمن باید فرق وشي اوس ماشومي مور زوګه کنه پلار زوګه ودرېږه اوس ډوډۍ خورو ودرېږه اوس ډوډۍ خورو موږ معمول د افغانان 3 وخت ډوډۍ ده کنه سهار چای دی غرمه ډوډۍ ده بګه و سړی ورکه ډوډۍ هغه وګی دی تاسو دومره طاقت کوي شانش کې یعنی هغه ماشوم موږ تاسو متاسفانه خپل ځان خو پرې د ماشومان ته هغه حق نه ورکو چې کله چې وګی شي ډوډۍ وو یا خود طفل چون به خاطر در حالت رشد می باشن یا به غذای زیادتر بیشتر نیاز دارن ما همیشه باید کوشش بکنیم که غذای زور تامین بکنیم ما و شما اگه انرژی ذخیره‌ای داریم میتونیم از استفاده بکنیم یا طاقت بکنیم اما طفلی که در حالت رشد است با وجودی که کار فیزیکی و زیاد میکنه شوخی میکنه یا امثال ازی او به مواد غذایی بیشتر نیاز داره در اون حالت دوباره باید ما ممانعت نکنیم. بسیار خوب بسیار خوب. حکیمی صاحب به خودتان برمیگردیم یکی از فرهنگ‌های دیرینی مسلمان‌ها و خاصتا افغان‌ها که ما در زیادتر برادرای افغان خود دیدیم از اقوام مختلفی هست که عیدگشتک داریم
سابقا خیلی خوش رنگ بودم این موضوع که ما بزرگای خانواده یا از منطقه یک جا می شدن با هم کنار هم گرد آمده میرفتن خانه عزیزایشون، خانه همی جوان‌ها زیادتر خانه بزرگا میرفتن از یک خانه به خانه دیگه. من میبینم هستن می فرهنگ فعلا هم است ولی کم رنگ شده نسبت به سابق. خودت هم حتما در این عرصه مطالعه داری در رابطه با فرهنگ‌های افغانستان و این موارد حتما در ذهن داری چون خودت هم از بدن همین جامعه برخواستی و همین موارد یادداشت داری. چقدر خوبتر است و به خاطر از این فرهنگ‌ها چقدر باید کار شود؟ بالکل عباسی صاحب فرهنګونه خو متفاوت دي په تیره یعنی د مطالعې له لحاظه نه ولې د خپل ژوند له لحاظه خیلی خوب واقعا د څو کلونو کې بیخي کم رنګه سوی ده په تیره زموږ تاسو زیات فامیلونه او دوستان او خپلوان بهر لاړ یا د اقتصادي ضعف له امله یا سیاسي ضعف له امله یا نور مشکلاتو له امله بعضې د یو ساحې څخه کلیو څخه خلک کوشش کوي بازار خواته راسي زیاتره کلیوال چې دغه پاتې سو یعنې که کلیو کې وګورې هر یو کلي کې اوس 14 کوره پخوا به 50 کورو ته رسېده نو او بل دا د افغانانو بل ضعف دا ده چې دې پر ځای چې کینه او حسد له بینه وسي کینه او حسد زیاته شوې ده حالانکې دغه اخترونه چې دي باید په دې کې کینه او حسد له منځه تلله په دې خاطر سره پخوا وختونو کې د یو کلي مشر ملک یا وکیل چې هر څوک به اوس یعنې هغه به مخکې و دا نور ځوانان به پرسي و د خان نیولې تر غریبه پورې ټولو کورو ته به تله که چا به څه مثلا خدای نه کرده خصومت و مشکلات به و بخښنه به د یو بل څخه غوښتله ځکه دغه ورځې چې دي د بخښنې ورځې دي او خپله خوښي به په ګډه ترسره کوله ولې اوس متاسفانه چې رښتیا هم کم رنګه شوې ده حسد کینه زیاته سوې ده په تیره په هغو کسانو سره چې څوک مال لري هم ورسره کینه کوي که غریب اوسېږي ورته په کمه سترګه ورته ګوري د دې اندازه رسېدلې چې یو اسلامي مطالعه نشته اسلام ته توجه نه کیږي او بل هغه ښه فرهنګونه چې دي هغه مخ په زوړې روان دي ځکه دغه انفرادي حالات په دې 20 کلونو کې چې افغانستان کې رامنځته شو دا ډیموکراسي رامنځته کړه ځکه ډیموکراسي وایي چې ځان ته څه پیدا کړې ستا د پلار دې حق نه لري او اسلام وایي چې دا نه ده اسلام وایي چې هم باید فرد ته اهمیت ورکړل شي او هم اجتماع ته اهمیت ورکړل شي دواړو ته باید اهمیت ورکړل شي نو د تقریبا بهرني کوم کلتور چې افغانستان ته راغلی ده نو کم رنګه شوی ده هر څوک کوشش کوي چې په دغه ورځ باندې خوب وکړي بیخي مانځو مونځ خو پرېږده په دغه ورځ خالي ورخطي ګڼي نور څه کوي 2 ورځې 3 ورځې بیا په تېره زموږ تاسو د خیاط قشر ځکه زما 2 ورونه خیاطان هم دي هغه چې کله راسي او مونځ ته خو لاړ شي بیرته چې راوړي بیا 2 ورځې ودی خو بیچارهګان د شپې کار کوي هغوی د شپې کار کړی یعنې باید د دونه اندازه باندې هم ځکه دغه اختر 2 ورځې دي بعد لږې بیا هم کاري ورځې پیدا کېږي ځان باندې باید هغه رانه وړي بوج رانه وړي دغه د اختر د خوشحالۍ ورځې چې یو بل ته بښنه ونه کړي اړیکه په اختر کې ټینګه نه شو بل ورځې هېڅ کله یو فرصت یقینا ما در رمضان هم یاد کردیم که پیش از رمضان که رمضان فرصت خوبی است برای ترمیم رابطه ها که در رمضان ما وقتی طلب مغفرت از خداوند میکنیم باید خود ما بنده های خداوند همچنان ببخشیم اگر او ملامت باشه یا خود ما ملامت باشیم باید پیش قدم باشیم این هم یک فرصت خیلی خوب است به خاطر ترمیم رابطه ها کسایی که از ما ناراحت هستن یا اونا ناراحت ما از اونا ناراحت هستیم ببخشیم یک موضوع دیگر متوجه شدیم حکیمی صاحب گفت برادرایم خیاط هستن حکیمی صاحب دیگه تشویش لباس هیچ نداره دیگه 1 ساعت لباساش تیار خوره به اختر په سهار هم ګنډلی شي مشکل هم دغه ده چې ټول ته ګنډلي بیا زموږ چې موضوع ته نږدې کېږو دوی کالي راوړي خپل ته پاتې وي کنه هغه ته کېره خیر مهمه نور دي مننه حکیمی صاحب یو بل موضوع ته براشو مننه ډاکټر صاحب هم زموږ سره شته دغه د اسلام مبارک دین په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې باید یو د بل سره همغږي وکړو او یو د بل سره همدردي وکړو یو د بل سره ملاتړ وکړو یو د بل لاسنیوی وکړو لکه څنګه چې د فطر صدقه وي د اختر لمانځه نه مخکې باید تاسو دا خپله د مسلمانانو د اتفاق او د همدردۍ یو ښه مثال دی څومره مهمه ده قدرمن حکیمي صاحب چې موږ په دغسې شپو کې خصوصا لکه څنګه چې تاسو ودل پروژې مبارکه میاشت کې په موږ سخته روژه تېره شوه البته له نظره د پردي تجاوز چې متاسفانه زموږ هوایي او ځمکنی حریم یې نقص کړ خلکو او موږ ته یې ستونزې مشکلات جوړ کړ څنګه حکیمي صاحب محترم موږ دغه روژې مبارکې میاشتې نه وروسته په دغو شپو ورځو کې هغه کسان چې دردېدلي دي هغه کسان چې کړېدلي دي د هغې سره همدردي وښیو دا په دې معنا نه حکیمي صاحب چې موږ مثال وګور شو چې په اصطلاح ورته پیسې ورکړو یا نور ورکړو اقلا چې پوښتنې ته وشو ورسره کینو یو ملاتړ یې وکړو ستاسو نظر په دې تړاو برخه په دې اړه باندې خو
یعنې لنډ ویلی شم ځکه چې دغه څوک شهیدان سوي دي شاید زموږ تاسو د فامیل څخه نه وي خو د دغه ملت څخه دي مسلمان ده باید غم شریکي ورسره وسي دا غم شریکي که د مادي لحاظ وي که معنوي لحاظ وي که مادي لحاظ وي خو بیخي ښه خبره ده ځکه چې هغه دردېدلی ده دغه کورنۍ چې کومې دردېدلې دا په هغه حالات کې نه و هغه وخت هم په مشکلاتو کې یو ځوان یې راوستی او په شفخانه کې یې کړ تر څو دی روغ سي او بیا خپل اجتماع ته وګرځي اندک یو کاسې بیا اولادونه کوچني سرپرست کورنۍ و دوی بالکل یعنې تاسو ویډیوګانې ولیدلې چې میندې چغې وایي چې دا کوچني پاتې سو هغه پاتې سو که مادي لحاظ ورسره مرسته چا توان نه وي نو معنوي لحاظ خو کولی شي چې مرسته ورسره وکړي غم شریکي بیا ورسره وکړي د هغوی غمونه بیا داسې راتازه نه کړي چې نور هم راوپاره یګان ته داسې مضرې کړۍ دي چې تر اوسه پورې تر دې پر ځای چې هغوی سره غم شریکي وکړي د دې هغه ښیي چې دا بیا ثبوت راوځي او د امارت یعنې خدای نه کرده دروغ وایي او په دې کې باید پلټنې وسي شریر کړۍ یا معلومداره دي یعنې دغه شریر کړۍ ته باید هېڅ دغه کورنۍ نه بلکې ټول افغانان باید غوږ ونه نیسي ځکه هغه 20 کاله هغوی څه کارونه وکړل د حقیقت کې شي یعنې په افغانستان کې 250 کسان د ورځې یا بې ځای کېدل په تېر شل نظام کې یا به زخمیان به پکې وو شهیدان به پکې وو دغه کسان وو چې نه طالب خواته وو نه د حکومت خواته وو نه دا درېمګړي کسانو هغه وخت کې مغه کېده هغه وخت کې تاسو خدمت وکړو چې نن په دغه 400 شهیدانو باندې ته راجګېږي او داسې هغه کې او دا شریر هغه چې دي د خلکو افکار خرابوي حتی چې کله افکار خراب سو نو د غم شریکي به په څه وشي هغوی د داسې ذهن او ذهنیت ورکوي چې انتقام باید واخیستل شي کله چې د انتقام خبره شي نو دلته خبره انتقام نه موږ تاسو باید صبر ولرو حوصله ولرو نو دوی سره باید معنوي او مادي همکاري باید وشي ځکه دغه وخت د همکاري خداوند هم با صابران است ان الله مع الصابرین خداوند صابران دوست داره انشالله که صبر استقامت داشته باشیم در زندگی خود در برابر مشکلات در برابر موضوعات منفی تا به مثبت تبدیل شود. سپاسگزار هستم. به شما برمیگردیم. میریم رفت و برگشت کوتاه برمیگردیم. دوستانو تاسو د اختلمونز وکتل په هر کې او لمونځ ترسره شو دوستانو مننه کوم مولوي صاحب نه د دوستانو چې د مسلمان امت په وړاندې دعا وکړه نو موږ به هم خپل اختر مبارکي کوو آصف جان دقیقاً زوجان یک دو کلمه گپ دارم بسیار زیاد ببخشین دعاهایی که شد همه ما آمین گفتیم خداوند روزای خوب و خوش را برای افغان‌ها و تمام امت اسلامی در پیشروشان قرار بده به امید اتحاد و یکپارچگی امت اسلامی در این کره خاکی فرصتی که داریم به خاطر امت کار بکنیم نه به خاطر نژاد قوم سمت رنگ پوست به هیچ کدامشان کار نکنیم بیاین به خاطر امت اسلامی کار بکنیم برادرای مسلمان ما برادرای مجاهد ما که در افغانستان هستند خارج از مرزهای افغانستان هستند به دین رسول الله کار میکنند صلی الله علیه و سلم همه ما دعا بکنیم به خاطر اتحاد امت اسلامی عید هم به خاطر اتحاد امت اسلامی است که خانه یکدیگر بریم و موارد حج که هست تمامش ان شاء الله که روزای خوب و خوش را در افغانستان برادرای ما خارج از افغانستان هم در پیشرو داشته باشند خداوند هر دعایی که شد در این مجلس و در اخیر نماز عید خداوند به درگاه حق خود قبول بکنه آمین یا رب العالمین عید هم تبریک باشه ان شاء الله که روزای خوب و خوش را در پیشرو داشته باشند ایام شریف مبارک بخیر باشید مستعد